السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک لپاره یو څو ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم. نو که چېرې غواړئ چې په دغه سیټینګو باندې ځان پوه کړئ او دغه سیټینګونه ځان ته معلوم کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخه تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. نو کله چې ګور ملګرو تاسو فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، د هغه رقم زه د ویډیوز اپشن ته راځم. نو زما په موبایل کې ګور ملګرو د ویډیوز خپلې پلی کېږي. کومې ویډیوګانې چې دي ګور ملګرو هغه اتوماتیک خپله پلی کېږي. اوس زه غواړم چې دغه دې بند سي او دغه ویډیوګانې دې اتوماتیک نه پلی کېږي. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو پروفایل ته راسئ. نو کله چې ګور ملګرو تاسو پروفایل ته رالاست، د هغه رقم به تاسو لاندې راسئ. دلته به تاسو سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم بیا ملګرو تاسو لاندې راسئ. دلته به ملګرو تاسو میډیا اینډ کنټیکټس په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور ملګرو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم ګور ملګرو دلته دی تاسو ته لاندې یو اپشن درکوي وایي اټو پلی. نو کله چې ګور ملګرو تاسو په اټو پلی باندې کلیک وکړئ، دلته دی تاسو ته درې اپشنه درکوي. د هغه رقم ګور ملګرو د اول اپشن ده وایي اون موبایل ډیټا اینډ وای فای کنیکشن. کله چې تاسو د موبایل ډیټا استعمالوئ یا د هغه رقم د وای فای کنیکشن استعمالوئ، یعنې تاسو موبایل ته وای فای کنیکټ کړی وي، هغه ویډیوګانې به اتوماتیک پلی کېږي. د هغه رقم که چیرې دویم اپشن تاسو وګورئ، دلته لیکلي دي اون وای فای کنیکشن اونلی. که چیرې خالي تاسو وای فای ته کنیکټ یاست، ویډیوګانې دې اتوماتیک پلی کېږي. او د هغه رقم دریم اپشن ده وایي نیور اټو پلی ویډیو. نو که چیرې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا که تاسو د موبایل ډیټا استعمالوئ یا د هغه رقم تاسو وای فای استعمالوئ، نو بیا به هغه ویډیوګانې خپله نه پلی کېږي. یعنې تاسو به کلیک به کوئ، بیا به هغه ویډیوګانې تاسو ته پلی کېږي. نو تاسو به ملګرو په نیور اټو پلی ویډیوز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې ټک مارک شامه دروئ، بیا به هغه ویډیوګانې خپله نه پلی کېږي. او د هغه رقم ګوره ملګرو زیاتره ملګري دغه وایي چې زموږ په موبایل کې ایچ ډي تصویران نه اپلوډېږي. نو ګوره دوستانو دلته اپلوډ فوټو ان ایچ ډي، نو دلته به دغه اپشن تاسو اون کړئ او د هغه رقم اپلوډ ویډیوز ان ایچ ډي دغه اپشن به هم تاسو اون کړئ. دغه دواړه به تاسو اون کړئ. بیا که تاسو فیسبوک ته ایچ ډي تصویران اپلوډوئ یا د هغه رقم تاسو فیسبوک ته ایچ ډي ویډیوګانې اپلوډوئ، نو هغه به دواړه اپلوډېږي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.